چې باغ پوخ شو باغوان یې کوږ شو. لمر لکه زما د وطن سپینګیری پاچا راختلو ته یې تر وس تېره ده. د وړانګو رنګ الوتی او لړزېدلې ګوتې یې د تیارو پر ګریوان ښویېږي. د ارګ پر اوږو ځوړند ملي بیرغ لکه د بوډا پاچا بې سیکه لستوڼي تر خپلو پښو تاویږي. د یتیمانو وطن غریو نیولی ورځ تر پیلېدو مخکې غمېدلې او سپینګیری پاچا په رېږدېدلیو لاسونو د سفر موزې په پښو کوي. خدای خبر پاچا چیرته روان دی، جامې ټولوي، غوټه تړي او د یو نامعلوم مدرس پر لور مخه نیسي. ته وا پاچا د دې وطن له خلکو مرور دی، ته وا پاچا ته په زړه کې ورګرځي چې د دې وطن اولادونو یې نه د سپینې ګیرې قدر وکړ، نه یې د ده پر مخ راماتې اوښکې پاکې کړې، نه یې چا چغو ته غوږ ونیو، بلکې د ده خبرې یې پر ځمکه وغورځولې. د سپینې ګیرې پاچا اوښکې یې د تمسا اوښکې وبللې. پاچا یې مسخره کړ او ځینو ورباندې حتی د مداري نوم هم کېښود. د لیونیو وطن ته د اسمان زړه له قهره شین دی. تاریخ سلګۍ وهي او 15 کلنه ترخه کیسه له سره لیکي. د وطن مور د یو بل لیوني زوی کاواکه قدمونه شمیري. سپینګیری پاچا د کړوپې ملا د نیغولو هڅه کوي او د یو ناڅرګند منزل پر لور مزل پیلوي. پاچا مرور ووت. ارګ د 14 کالو ملګری رخصتوي. ارګ ته 14 کاله وړاندې یو دنګ څالاک او غښتلی سړی راغلی و، خو نن ورڅخه بوډا وځي. ارګ ایله اوس پوهیږي چې 14 کاله آرام خوب ته یې د یو لیوني ځواني لوګی شوی. ارګ حیران دی چې بوډا میلمه ته د هغه د مټو امانت زور له کومه ورکړي. د ارګ سترګو ته د تیرو لسیزو وحشتونه دریږي او له ناڅرګند راتلونکي یې اندامونه ریږدي. څه باندې 14 کاله وړاندې یو مټور او غښتلی ځوان د ټپي ټپي وطن سر ته کېناست. د حمید خان کرزي له نامه سره ولسمشر ولیکل شو او په دې توګه د یتیمانو، کونډو، بورو، ورارو، شهیدانو، هدیرو، کنډوالو، ټپونو، سلګیو او اسویلیو پاچا وټاکل شو. ښایي دا به د نړۍ لومړی ولسمشر وي چې په ژړا پیل شوه، په سلګیو کې دوام وکړ او په اوښکو پای ته رسیږي. افغانستان څه و؟ یوه کنډواله وه. کنډواله هم ښه وي، د دیوالونو تهدابونه خو یې پاتې وي. افغانستان هغه هم نه درلودل. داسې وطن چې خښته خښته یې د وحشت له ویرې پړمخې پرته وه. داسې وطن چې لوټه لوټه یې د خپلو اولادونو په وینو سره وه. داسې وطن چې سرحد سرحد یې د یو یرغل کیسه کوله. داسې وطن چې په غیږه کې یې زرغونه ونه نه وه ولاړه. داسې وطن چې لویشت لویشت خاورې یې د دښمن تر پښو لاندې بیلې بیلې څړیکې کولې. داسې وطن چې ژوند ته پکې وهم ورلوېده. داسې وطن چې هر کاڼه یې بیل بیل ترهېدلی و. داسې وطن چې هر بچه یې د سر دښمن و. داسې وطن چې په اندامونو کې یې ایله د یوې وروستۍ سلګۍ ځواک پاتې و. د دغه غښتلي ځوان پر تندي یې سترګې وبرېښېدې. ساړه رګونه بیا تاوده شول او په دې توګه د اسیا زړه یو ځل بیا وغورځېده. په تیرو 14 کالو کې د هیواد ټپونه ورغېدل. ترهېدلیو ماشومانو ته خندا ورغله. ښوونځي پرانیستل شول. د هیواد سرحدونو د دښمن مخه ونیوه. ادارې پر پښو ودرېدې. ځوانانو ته د وطن د آبادۍ فکر ورپیدا شو. باغونه زرغونه شول. ودانۍ یو تر بل دنګې شوې، خو پاچا یې پر ملا کوږ کړ. ته وا د پاچا پر اندامونو 14 کاله نه بلکې 33 کاله اوښتي دي. ته وا د دې وطن هره خښته د پاچا له اوښکو او خولو جوړه شوې ده. ته وا د هرې کونډې پر ځای سپینګیري پاچا اوښکې څڅولې دي. ته وا د هر یتیم پر ځای بوډا پاچا سلګۍ وهلې دي. ته وا پاچا د وطن له هرې بورې مور سره د کوچني زوی په څیر ژړلې. ته وا هر ټپي ته پاچا له خپلو رګونو وینه ورکړې. ته وا د هر شهید ساه د پاچا په غیږ کې ختلې. ته وا هره ورځ د پاچا د کور ماشوم ویشتل شوی. ته وا سپینګیري پاچا هره شپه د ویر پر ټغر تېره کړې ده. د پاچا د تندې هره ګونځه د یو یتیم ماشوم د پښو چاودو ته پاتې کیږي. د پاچا راکږې شوې اوږې له یو درانه پیټې د ژورې ستړیا کیسه کوي. د پاچا لړزانده لاسونه د یوې دردونکې بېوسۍ انځور دی. پاچا لکه 14 کاله وړاندې افغانستان. بوډا پاچا د خپلې واکمنۍ پر مهال هره شپه د بېوسۍ په اوښکو رڼه کړه، خو هر سهار د سیال مخې ته نیغه غاړه ودرېده. پاچا ته به د ولس پر څېر ګریوان ژړا ورغله،
خو خلکو یې اوښکې د تمساح اوښکې وبللې. پاچا سلګیو ونیو، خلکو یې د خولې پېښې وکړې. پاچا د وطن د نیکمرغۍ په پار زارۍ وکړې. خلکو وویل مداري دی، د خپل واک غځولو ته یې سترګې پټې کړي. پاچا نصیحت وکړ، پر خلکو بده ولګېده. ویل یې پلار یې له ځانه جوړ کړی. پاچا د وطن پر سر له پردیو سره پنجه ونیوه، خپلو یې له پښو خاورې وایستې. ورته یوازې یې کړ، زور یې اوبه شو، خو ماته یې ونه خوړه. کومه سپکه وه چې دې خلکو پاچا ته ونه ویله؟ کومه دسیسه وه چې ځوانانو بوډا پاچا ته جوړه نه کړه؟ کوم غم و چې د سپین ږیري پاچا تر لمنې ونه رسېده؟ کوم پلان و چې د پاچا د پرمختګ د مخنیوي لپاره جوړ نه شو؟ خو پاچا پر هر څه تله تېره کړه. د پرون شخړه یې نن هیره وبلله او تر هر برید وروسته یې دښمن ته بیا د دوستۍ لاس ونیو. شته لا اوس هم ځینې ښاغلي چې د لارې د ازغیو په څیر د سپین ږیري پاچا پر لمن څرخیږي. پر مرور سپین ږیري یې د غاړې دا یوه جوړه جامې هم نه لورېږي او غواړي د وطن د سپین ږیري لمن د دښتو د لیوني غوندې ریښې ریښې پر خپلو بېسیکه اندامونو وځانګي. موږ خپل خواخوږي همداسې نازوو، موږ ته له کلونو همدا عادت پاتې دی. پاچا روان دی، خدای خبر چیرته به ځي. لړزان د اندامونه، کړوپه ملا، د سترګو کمزوری دید، بېسیکه قدمونه او د یو ناڅرګند منزل پر لور وار له مخه غمېدلی سفر. آیا شته څوک چې بوډا مسافر ته یوه د تکیې امسا ورکړي؟ چې یبلې پښې ځي له وطنه د هغو لپاره د ګل تر پاڼو د ازغو څوکې پستې کړې خدایه. پاچا تر ډېرو کلونو به مو یادېږي، سفر دې بې خطره غواړو.